سلامونه او نیکی هیله ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د الوګانو یو ډیر آسان ترکیب درښکاره کوو. ویډیو د سره وګورئ او د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د دې لپاره به زموږ په کار وي 200 ګرامه الوګان، 2 ټماټر یعنی رومیان، 2 پلی اوګه دغه سټه کېدلې او 2 دانې مرچکی به په منځ باندې دغه سې پرې کړئ. الوګان به شپږ برخې پرې کړئ او ټماټر یعنی رومیان به 4 برخې پرې کړئ. 15 غټې قاشوغې د پخلی تیل یا 3 غټې قاشوغې د پخلی غوړي هغه به یو ارکاري یعنی پریپان ته ورواچوي او تاوده به کړئ. کله چې تیل تاوده شول نو بیا به ورته د پرې کړي الوګان، رومیان یعنی ټماټر، دا ټکېدلې اوګه او د 2 مرچکي ورواچوي. د دې په سر باندې به بیا یوه وړه قاشوغه مالګه، یوه وړه قاشوغه ټکېدلې دڼیا او یوه وړه قاشوغه د کورکمانو پوډر ورواچوئ. 4 غټې قاشوغې د ټماټرو روب به پې ورواچوئ او د 3 منټو دپاره به یې په تیز اور باندې ښه سره کړئ. د 3 منټو سره کولو نه وروسته به پې سر کېږدئ او اور به ورپسې د درمیانه نه لږ کم او د کم نه لږ زیات کړئ او د 15 نه تر 30 منټو دپاره به یې پرېږدئ چې ښه نرم شي او پاخه شي. مونږ ته 30 منټه پس سر لرې کړو نو اوس به تې د ټماټرو یعنی د رومیانو دا کم پوستکي چې دي دا به تې وباسو او په کم اور باندې به یې پرېږدو چې دا اوبه لږې وچې کړي. کله چې تیل پکې دغسې راښکاره شول نو زموږ الوګان اوس تیار دي. په آخر کې به پې دغسې شنه دڼیا ورواچوئ چې مزه یې نوره هم ښه شي. نو زموږ الوګان تیار شو. د ویډیو د کتلو نه ډېره مننه. الوګان موږ څنګه پرې کړي وو، په آخر کې ما تاسو ته دغسې لږه ویډیو د دې دپاره هم ور اچولې ده چې د دې نه دننه الوګان نور نري نه شي. نو د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.